But when the Taliban came back into power last کله چې طالبان 13 اگست کې بیا واک ته ورسېدل هغوی ویل اوس افغانستان زموږ په واک کې دی او هغه پیسې چې د نیویارک په یو بانک کې د افغانستان بانک په حساب کې پرتې دي هغه زموږ دي او موږ خپلې پیسې غواړو دا 2 میلیارډ کنګل شوي ډالر دي موږ ویل چې موږ د طالبانو پر ضد د نږدې 3000 کسانو د وژنې او د زرګونو کسانو د ټپي کېدو دعوه لرو زموږ وروستۍ دعوه پر همدې ده چې دا پیسې د چا دي او څوک ورته د لاسرسي حق لري You said that who owned those money that تاسو ویل دعوه پر دې ده چې دا پیسې د چا دي دغه پیسې د طالبانو نه بلکې د افغان ولس دي تاسو له طالبانو د تاوان غوښتنه کوي خو په حقیقت کې د افغانستان د خلکو پیسې غواړي ستاسو پر ضد دغه دلیل ویل کیږي from the Afghan people That is exactly the argument and that has not been resolved yet. بالکل همدغه دلیل راوړل کیږي او دا لانجه لا حل شوې نه ده خو له قانوني پلوه افغانان د دې وړتیا او یا حق نه لري چې دغه بانک ته ورشي او له دغه حکومتي حسابه پیسې وباسي حکومت اوس د طالبانو په واک کې دی او طالبان اوس افغانستان دی هغوی د هغه بانک او بانکي اکاونټ په ګډون د ټولو حکومتي ادارو اختیار لري او ځکه یې د دغه پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې چې مخامخ طالبانو ته ورکړل شي دا سینه د چې د افغانستان خلک به کله هم د دې توان ولري چې مخامخ له دې بانکي حسابه پیسې وباسلی شي دا د عامو افغانانو پیسې نه دي دا د افغانستان د حکومت پیسې دي او حکومت د طالبانو دی طالبانو نه دی ویلي چې دا پیسې د هغوی دي بلکې وایي دا پیسې د افغان ولس او څښتنان خپل افغانان دي Well, I'm not so sure that the dispute is over our زه ډاډه نه یم چې زموږ دعوه د پر طالبانو وي هغه څه چې تاسو وویل زموږ دعوه چې مناسبه هم ده پر دې ده چې دا پیسې د چا دي طالبان ویل چې دا پیسې د افغانستان لپاره د هغوی دي نو که تاسو وایاست چې د امریکا حکومت د ټولې پیسې طالبانو ته آزاد کړي نو هغوی به ټولې پیسې واخلي او هغه څه به پرې وکړي چې خوښه یې وي موږ فکر کوو چې یو غیران هم باید ورنکړل شي د افغانستان خلک چې له ستونزو سره مخ دي باید یو برخه پیسې ورکړل شي چې دا د پوښتنې وړ خبره نه ده There's no question about that. You said that the Taliban were involved. تاسو ویل چې طالبان د سپټمبر د 11مې په برید کې مستقیم او یا هم غیر مستقیم ښکیل وو تر اوسه داسې هیڅ ثبوت نشته چې وخی طالبان او یا هم نور افغانان په دغه برید کې مخامخ ښکیل وو طالبانو په لوی لاس د اسامه بن لادن او القاعده ملاتړ کړی ورسته له هغه چې اسامه بن لادن د امریکا پر ضد جګړه اعلان کړه او په هر ځای کې د امریکایانو د وژلو فتوا ورکړه او په 1998 کال کې په ختیځه افریقا کې د امریکا پر سفارت برید وکړ طالبانو په لوی لاس اجازه ورکړه چې افغانستان کې د روزنې کمپونه ولري په دې ټوله موده کې طالبان په افغانستان کې د اسامه بن لادن او القاعده قربانه وو د سپټمبر د پیښې بریدګر سعودیان وو افغانان نه وو ولې پر هغوی دعوه نه کوي موږ سعودي هم تعقیبوو موږ سعودي عربستان محکمې ته راکش کړی له څو کلونو راهیسې موږ له سعودیانو سره سخته قانوني دعوه روانه ده له شک پرته چې سعودي پکې ښکیل وو تعقیبوو او شواهد هم لرو It's a one-sided case. دا یو اړخیزه قضیه ده که تاسو د افغانستان پر 3.5 میلیارډ ډالرو پانګې دعوه کوي خو د افغان لوري هیڅوک په محکمه کې نشته دا مناسب نه ښکاري تاسو څنګه توجیه کوئ How you can justify that? Well, there's nothing to prevent دا سه هیڅ نشته چې طالبان او یا هم افغانستان د قانوني وکیل له ګمارلو چې د محکمې په خونه کې استازولي وکړي راوګرځوي هغوی د دې کار اجازه لري خو دا سه نه دي کړي خو هلته یو قاضي هم شته چې قانون به پلی کوي او دا به ګوري چې آیا موږ پر هغو پیسو د دعوی حق لرو کنه چې طالبان یې خپلې بولي How it is possible if دا څنګه شونې کیدای شي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه وي پیژندل شوی انستاسي حکومت لا پر رسمیت نه پیژني او قانوني وکیل د امریکا کې محکمې ته درواستوي Anybody can hire a lawyer to appear. هر څوک د امریکا په محکمه کې قانوني وکیل نیولای شي او کداسي وکیل وی چې وایي د افغانستان استازولي کوي کولای شي د محکمې په بهیر کې ګډون وکړي خو یو څوک باید وګماري ممکن دا کار طالبان او یا د افغانستان په استازولي بل څوک وکړي او پیسې هم ورکړي خو په محکمه کې د حاضرېدو مخه څوک نشي نیولای ethical point of view when you کله اخلاقی په لور دې مسلې ته وګورو کله چې تاسو په افغانستان کې بشري ناورین ته ګورئ ل 4 میلیونو ډیر خلک له لوږې سره مخامخ دي د خوراک لپاره سم خواړه نه لري ګمان کوي د دغه سی یو هیواد پیسې دي چې په دغه ډول حالاتو کې وي ستاسو مشتریانو یا موکلینو ته ورکړل شي
look, my clients. زما موکلین د بیګناه خلکو لپاره چې له قحطۍ سره مخامخ دي احساس لري. ګمان کوم ولسمشر بایدن هم دغه خبره منلې او ځکه غواړي نیمایي پیسې سملاسي د بشري مرستو لپاره آزاد شي. زما د موکلینو په ګډون هیڅوک نه غواړي چې خلک له لوږې مړه شي. دلته متضاد ګټې دي او زما موکلین هم د خواخوږو د وژنې له امله د عدالت حق لري. له ځینو هغو کورنیو سره مې چې د امریکایانو او یا هم د ناټو په بمباریو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي خبرې کولې. ان داسې کورنۍ هم شته چې 14 غړي په بمباریو کې وژل شوي. هغوی وایي که تاسې د داسې برید تاوان له افغانانو غواړئ چې له سره افغانان مخامخ پکې ښکیل نه وو، آیا چمتو یې هغو زرګونو کورنیو ته تاوان ورکړي چې د امریکایانو په بمباریو کې وژل شوي؟ دا بیخي بله موضوع ده ځکه موږ په افغانستان کې جګړه کوله. موږ پر افغانستان یرغل کړی وو. کله چې د سپتمبر د 11مې پیښه وشوه موږ په جګړه کې نه وو بلکې القاعده پر موږ برید وکړ چې طالبانو او ځینو نورو یې په افغانستان کې ملاتړ کاوه. که ستاسې پوښتنې ته ځواب درکړم هغوی دعوه کولی شي او هر څوک په هره جګړه کې دغه ډول دعوې کولی شي. او څومره باور لري چې دغه دعوه ګټلی شي؟ I don't know. There are. نه پوهیږم. زما او ستا ترمنځ له دې څو دقیقو خبرو هم جوته ده چې ځینې لانجمنې قانوني پوښتنې شته چې اوس د افغانستان حکومت د چا دی او دا پیسې چې اوس په بانکي حساب کې کنګل شوي د چا دي. همدا موږ دواړو ته ستونزه ده، زما او د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه طالبان ادعا کوي چې دا پیسې د هغوی دي. زما موخه د طالبانو مشر نه دی، هغوی د افغانستان د دولت لپاره دعوه پرې کوي او غواړي ترلاسه یې کړي. که هر څه پر دې پیسو کوي هم به زما او هم به د افغانستان د خلکو له واکه بهر وي.